الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستانو عزیزانو، الله رب العزت مبارک رضی شپې راوستي. حدیث شریف کې راځي چې کله به هم د شعبان میاشت راغله نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کثرت سره قیام هم کولو، په کثرت سره به دعاګانې هم کولې، روژې به هم په کثرت سره نیولې، او دغه رنګې عباداتو ته به توجه نور هم سیوا شوه. حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه عبادت کول د خلقو دپاره د دې امت یو روح برابرول دي چې په تاسو یو داسې میاشت را روانه ده چې په هغه میاشت کې الله رب العزت د انسان په هر ورځ کې 2 پیرې دعاګانې قبلوي. که 2 نه خامخا یو دعا ورته په ورځ او شپه کې الله رب العزت قبلوي. نو الله رب العزت چې کله مبارکه میاشت راولي، د دکې مبارکه میاشت چې څومره فضایل دي د هغې دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څه هم بیان کړي دي نو فضایل هم دي او عتاب هم دی. که چېرې نیکي کې نو فضیلت ډېر دی، که بدي کې نو بیا یې ګناه هم ډېره ده. څنګه تاسو وګورئ رمضان المبارک راشي، الله رب العزت سرکش شیاطین سے ورته بند کی، قید کی، غټ غټ ګناهونه، کبایر ګناهونه، هغه غلاګانې، هغه ډاکې او هغه سرکشۍ او هغه لوټ مار د هېڅ چې څومره بازارونه ګرمي رو ختم. یې خو دوره هم نه چې سم عام روټین کې چلی، ولې الله رب العزت چې څه بیان کړي هم هغه دي. د خبرې مطلب و مقصد مې دا دی چې رب العالمین په انسان باندې محترم میاشتې راولي، محترم ورځې راولي، نو په دغه بنیاد باندې الله رب العزت انسان ته یو فضا جوړه کی، یو سیزن جوړ کی. لکه انسان فصل وکري، غنم فصل شو، جوارو شو، دغه رنګې تماکو شو، هر یو فصلي. نو هغه زمیندار ځواني چې هغه فصل هغه سیزن راشي، هغه سیزن ته ویل کېږي د باندې دوران راشي، د باندې موسم راشي، د هغې ته ډېر خوشحالي. مسلمان باندې د نیکو سیزن چې کله رمضان المبارک میاشت راشي نو دی په هغې کې د ګټې په ځای د غذان د خلاصي کوشش کوي. په دې په تکل کې چې خدای پاک کم ځای کې به 10 رکعاته تراویح کېږي، کم ځای کې به 8 رکعاته تراویح کېږي، کم ځای کې به زر ځان خلاصو. دا شی دا نه دی پکار، دا ته وخت په سر باندې وي. رمضان المبارک میاشت راله، په ذهن کې دا کېده د ماسپښین 100 رکعاته لمونځ کې 10 رکعاته، بیا د ماسپښین لمونځ چې کې 10 رکعاته، څو شو؟ 10. ګران کار دی؟ بالکل نه. 10 رکعاته تراویح دي، په هغې تراویح کې
ته الله ته ودرېږي چې سوره عبادت کې د دوره الله رب العزت ته محبوب بنده جوړېږي. په هر دور کې فتنې او مصیبتونه آفتونه راغلي دي، یاد ساتئ چې څنګه انسان پسې شیطانان لګېدلي دي، جني شیطانان چې د جناتو په شکل کې دي، انساني شیطان چې کوم د انسان په شکل کې دي. ځان نبی ډمي مولا جوړ کړي په ټکي ککړ باندې او تاسو ته وایي تراویح خو نشته، دا خو نشته، دا خو نشته. چې دا نشته نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر لومبۍ رسۍ ورته په جمع سره تراویح ورکړي. په دویمه ورځ بیا خپلې حجرې ته لاړو، هسې نه که جمع مې ورکړه په دې خلکو فرض کېږي بیا به پکې بیماران نشي ودرېدی. یاره جي ستا چې نبي علیه السلام خو اهتمام نه دی کړی، اهتمام یې کړی په لومبۍ ورځ، په دویمه ورځ که راوتی بیا په ټولو فرض کېدی. ولې پیغمبر و، د امت پیشوا او د خلکو خیال یې ساتو، مسافرو خیال ساتو، د بیمارانو یې خیال ساتو. معمولي ټوخی یا څه شی پې وشي نو بس بیا رک شي، یاره جي بیمار یم. چې بازار کې ګرځي په ټوله شپه سوي ورته چاند رات کې ګرځي بیا ټیک ټاک. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت را باندې د نیکو میاشت راوله. په دغې نیکو میاشت نه مخکې د شعبان دا کومه میاشت چې ده، نن موضوع مې هم دا چې په زکات باندې خبرې وکړو. ما ته په زکات کې کمې کوتاهۍ کوو، په زکات کې صحیح ورته خبرې د ډېرې زیات ضروري دي. زکات مسایل ډېر زیات شوي، نن سبا خلک مالی لحاظ سره پریشان دي ډېر. ولې چې دی الله رب العزت چې ورته کم مال ورکړی په هغې مال کې هغه شان ادایګي نه کوي چې کوم د فقیرانو د مسکینانو د غریبانانو لپاره. زه ته 100% په ګارنټۍ سره دا خبره کوم چې څومره هم مؤمنان مسلمانان چې الله رب العزت ورته وس طاقت ورکړی دی او مالدار دي، که هغوی په صحیح معنو کې زکات ایستل شروع کړل نو الله رب العزت به مخ د ځمکې چې دا څومره د غریبانانو خلک دي د دوی په مخې رواني. غریب تر ورځ تر ورځه تباه کېږي، په تباهۍ په بنیاد باندې روان دی. مالدار ورځ تر ورځه صحیح ورته په ترقۍ روان. او معمولي چې لږ غلا ډاکه شي اوس دا چې بس دعا وکړه چې الله رب العزت راته ښه ورکړي، نو څنګه به یې درته ښه ورکړي؟ چې الله رب العزت وایي ته زکات ورکړه، ستا د مال زه محافظ جوړ کړم، ته وایي نه دا خو ډېر زیات ګران کار دی، دا خو زما د مال نه کټ کېږي، په دې خو زما خولې او وینې اوتي دي، دا خو ما ته نقصان دی، څنګه به نعوذ بالله محافظ وي جوړي؟ بیا الله ته د مال څه ضرورت دی؟ خانو چې بیا کم چې پټ شي تی یاره جي استاد جي دعا وکړم، دا اوس په دواګانو نه راګرځي چې الله رب العزت دا د یو څیز محافظ نه دی جوړ کړی، په هغې کې بیا ما ته څنګه وایي چې دعا وکړه؟ په حرام څیز درته دعا وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانې نه پس د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه وه، څه کسان را پاڅېدلي وو، ابوبکر صدیق رضی الله عنه کسان به ګرځول چې ورشه بیت المال ته زکات راوړئ، چې کوم غریبانان دي، فقیران دي، مسکینان دي، دې لپاره زکات او ډیوټي چې که نبي علیه السلام په کومو کسانو مقرر کړي هغه کسانو، د هغې کسانو انکار دا وکړو یاره موږ به نبي علیه السلام ته زکات ورکړو، تاسو ته یې نه درکړو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وایي ګوره الله رب العزت چې کوم پیغمبر علیه السلام د دنیا ته رالیږلی او کامل او اکمل دین سره هغه لاړو، هغه دین به تر قیامت ته سهاره پورې دا نه چې ته د الله رب العزت د یو حکم نه انکار وکړي، او که چېرې یو انسان د الله رب العزت د حکم نه کل عام انکار وکړي ګوره کفر ته وځي. که ته د زکات نه انکار کوې، که ته د مونځ نه انکار کوې، که ته د روژې نه انکار کوې، که ته د حدیث نه انکار کوې، که د قرآن د یو آیات ته یا کم ومنو یا د سیوا ومنو چې یا پکې دی کمې دی یا پکې بیشې دی یا پکې دا دی، نو کفر ته پرې وځي. دا د ایمانیات مسایلې دي او په دې ایمانیاتو باندې ځان پوه کړئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم من وعن د ټول امت په یو خبره پوه کړی دی، خو افسوس دا دی چې نن سبا زموږ د مسلمانان رونه د کم علمۍ د وجې چې کومه نوې خبره، نوې شوشه، نوې فطرت په امت کې روزي، یاره چې دا سړی ټیک دی که نه، دی د کمال دی، د بولا دکانداري باندې خدای دې بي خو بسه تعالی خو موږ هم نه درځي، ته د بولا دکاندارۍ نه څه خبره دا حال دی. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې کله هم دغه رنګي ستاسو د ایمانیاتو سره کلواړ د پاره کسان هم دنیا ته رامخکې ته شي، راځي مسایل راځي دنیا آخرت به ته یو کس وي یو کس و په قرآن کریم کې 4 نکاحګانې راغلي، 4 ښځې راغلي دي جي یا 11 بیبیانې د نبي علیه السلام وي، نه منم 4 منم، ما یکفرین شبتاش ما په قرآن کې خو دا هم نه دي راغلي چې الله ویلي چې خامخا دا کتاب ومنئ چې دا زما دی.
دا خو په حدیث کې راغلی چې حدیث د نبی علیه الصلاۃ والسلام بخاری شریف حدیث راواله یره جیوی دا حدیث شریف چې کنه دا کتابونه دا حدیث چې دا انسانانو لیکلي دي دا باندې خو ایمان راوړل ګران دي ما ورته دا قران هم حضرت عثمان غنی رضی الله عنه رجمه کړ بیا په دې ور ایمان راوړي رب یقینو کا تاسو به مخ کې کافران په نور جبو کې قتل او د پښتنو کې دومره ډیر راوتل زیات تر خلق ایتیست راوت چې هغه بالکل د الله وجود نه مني پښتانه دي تاسو سره بناستي ستا جبه به وي ستا د خیل به ستا د قبیلې به ستا د ځای به بهر نه خپل فنډ هغه په جیب ګرم دی پیسې وای به زمون کار چلاو ته که مسلمانۍ کې کته کافرېږي چا په تندي خو نه دی لیکلي چې دا مؤمن دی دا مسلمان دی دا کافر دی بس سلام کوه زنده باد ته مې او بلم زنده باد او بلم زنده باد دوستان و عزیزان و عرض مې دا کولو چې په دنیا کې د ټول نه قیمتي سرمایه د انسان ایمان دی ایمان د کې موجود دی ستا د ژوند نه ستا د جسم نه انسان په معمولی غاښ باندې دړ راشي لاړ شي غاښونو ډاکټر ورته وایي یو غاښ راته ولګو کنه پیچي غاښ پسوی درته لګي 33,000 40,000 دا نه دی کنه صرف د یو غاښ قیمت په کروڑونو روپو ستا یو سترګه یو سیز دی یو اعضاء او جوارح د خدای درکړي د خدای تعالی د حد درجه نعمتونه پتا کړی دي هر شی ته خوړې شي هر ځای ته ګرځېدې شي هر څه سکلې شي د بیمار نه تاسو کړه صحت نعمت سوره غټ دولت په روح صحت په روح صورت باندې په انسان باندې اخته نو د خبره مطلب او مقصد مې دا دی چې الله رب العزت تا ته دومره عظیم دین درکړی دی چې په دومره عظیم دین پسې تا پسې دوه قسمه شیطانان لګري کاغه جنی شیطان دی تا تنخ کاری کاغه انسی شیطان دی او تا پسې لګېدل پریدي دی نه هم په دغه ټیم کې استاد رحمای د پر الله رب العزت ته فرمای فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون کچری ته په خبره نه پويږي نو اهل الذکر ویل کی اهل علم ته لاړ شانه تاسو کا د ځان نه په کمنټ مکوا د ځان نه په خيار ما جوړېګا ولی د قران نه خبر نه د حدیث نه خبر نه اصول فقه نه خبر نه اصول حدیث نه خبر نه د فقه نه خبر نه د فقه متن نه خبر نه تفاسیر نه خبر نه تشریحات نه خبر نه د فتاوی نه هیڅ نه خبر نه دم یبوجي هیڅ نه پدې الله رب العزت تاسو د رهنمایي د پاره هر دور کې پیغمبران را لېږلي دي او پیغمبران وارثین چې کله هم په حق باندې پسبکه موجود اوس وایي رجی اهل حق څنګه وپیژنو د اهل حق معیار ډېر آسان دی چې څنګه انسان رس پیژني پر رس کې بیا د وریځ او د شین فرق کولی شي بیا پکې دا فرق کولی شي چې رس څنګه ده شپه څنګه ده بیا په شپه کې سی ورته د وریځ او د شپې فرق کولی شي نو په اهل حق او په دغه کې د فرق نشي کولی دوستان و عزیزان وارز می داو چې الله رب العزت ماتا باندې د زکات میاش راوسته پدې کې عبادت بدنی ویل کیږي چې ته مز او دس کې تلاوت کې د عبادت بدنی عبادت مالی ته دي چې ته الله رب العزت مال او دولت درکړې پدې کې زکات ادا کړي اوس چې ته زکات ادا کړي الله رب العزت ستا مال پاک کوي د مال خیره دی اوس هر یو سړی وایي زه مستحق یو خبر اوري الله رب العزت زکات په مسلمان ولی فرض کړي دې د پاره چې ستا مال پاک شي اوس تا اراده وکړه چې زه زکات ورکوم او مستحقین ته ورکوم مستحقین ته معلوم دي نو شروع شه د خپل چم گاوند نه چار چاپیرا تاسو رور دی تاسو خور دی اصول فروع کې ته نشي ورکولې اصول فروع مطلب لکه پلار نیکو دغه پلار ته نشي ورکولې لاندې نوسیتا کړوسیتا دیته نشي ورکولې ته به هغه رشتې ته ورکې چې کوم رشتہ ستا د وینن نه یا ته د کمی وینن نه رائټ بلا خبره دادا کوشش دا وکا چې کم ځای کې سور هم فقیر او مسکین زیات تر خلک ماته راشي استاد موږ ته غریبانو خیا چې موږ وته راشن والو زه ورته دا دوره کورونه دي بس دوه لاشه ورکوه یو والله عالم لاړ نشي الله ته پته خو د خبره مطلب او مقصد مې دا دی چې کله هم په یو سیس په یو نوم زکات لګولو هغه سیس باغ مستحق ته خپل راسي دا نه چې دته ورکته به فرضي حکم دته خپل ونی نه راسي او ټیک ته مال خیره مال دې مونږ ته ستراړي خو بس ورکوي کنه دویمه خبره دا
ډیر خلک داسې کوي یاره چې موږ تنخوادار خلک یو، نن سبا حالات ډیر لاسونه مو ډیر تنګ دي. څه دي؟ تنګ دي. په دې باندې هغه ما بینو ټاون ته فتوا هم لیکلې وه، طبیعت مې ټیک نه و، مې لیکلی ما ورته یاره جي داسې مسله راغلې. هغوی بیا ماته څه پکې ما تخریج وکړو پای کې، نورو کسانو پکې موږ سره ملګرتیا وکړه، الله دې ورته جزای خیر ورکړي. نو د تنخوادار سړي باندې چې کله کور کې د سره کالی پروت وي 9.5 تورې کالی او د سره پیسې نه او د سپیسیفیک اماونټ 1.5 لاک 2 لکه د تنخوا ده او دی وایي چې زه پکې هم زکات ورکوم، نو د زکات هر میاشت لګ لګ وباسي را روان د ته پته ولګي چې را روان د زکات د میاشتې نه مخکې په شپږو میاشتو کې اتو میاشتو کې زه کور کولی شم لګ لګ زکات وباسه او هغه غریبانانو ته ورکوه. بهتره خدا ده چې په ټول یو ځل باندې ورکي او یو کس له ورکي. ما تاسو چل کو ما ته لزر د مال نه زکات لیکي لکه فرضاً نو ټول لزر ضرور کو دا غریب پیوسون ایسو نشي. پکار دا ټول په یو ځل روانه یو کس ته ورکي چې دغه پیسې کار روان شي. ته د ټول ته لګ لګ یو نوړای ورکي چې ته کار کی. نو هم دغه رنګي الله رب العزت په مسلمانانو باندې زکات فرض کړی چې څنګه موږ فرض کړی. او که یو سړی وایي چې زه په رمضان کې خیر خیرات صدقې کوم، زکاتونه به ورکوم، مال او دولت به کوم، موږ یو نه کوي، نو بیا ګناهګار دی. ګورئ د الله رب العزت فرضي احکام دی، لومبی موږ دی، روژه ده، زکات دی او وسطاقت حج دی، دا په توبې سره تا ته بالکل نه ماف کېږي. دا پکې خدای پاک او که نشي کولی مړېږي بچو ته به وصیت کوي بچیا ما دا منځونه دې کړي، دوره زکات مې نه دی ورکړی، دوره د دې کفاره به ورکړي. بیا هغې کفاره لوی تفصیل دی، بیا چې څوک تپوس کوي هغې بار کوي. د خبرې ته به راشو چې الله رب العزت قرآن کریم کې د زکات اهمیت ولې دوره پابندۍ سره بیان کړی دی. هغه ځکه چې الله رب العزت ځنې طبقه لاندې پیدا کړي، ځنې باندې پیدا کړي، ځنې ته مال سیوا ورکړی، ځنې ته تاسو اکثر تاسو د پوهې لپاره تاسو ته یو مثال درکوم. که تاسو خیال کړي په دې رمضان المبارک کې فطرانی یو لیست لګېدلی، لیدلی مې که نه؟ نو په هغې لیست کې ما تا کوم ځای ته ګوري یاره استاد جي سرسایه څومره ده، نو غنمو ته ګوري، جوارو ته نه ګوري، کشمشو ته نه ګوري، کجورو ته نه ګوري. حالانکه لیست لګېدلی دی لپاره د بلیونر دپاره جدا دی، میلیونر دپاره جدا دی او دغه رنګ یې صحیح ورته کروڑپتی دپاره جدا دی، عام میډل کلاس والا جدا دی، غریب والا جدا دی. هر یو سړی راځي په غنمو کوته کېږي یاره استاد جي دا سرسایه دا خو دوره وه، دا خو نه الله رب العزت تا ته د مال کیټګري بیان کړی، تا د کروڑونو مالک کروڑونو مطابق صحیح ورته سرسایه ورکا، لکونو مالک لکونو مطابق ورکا، زکات صحیح ورته ته ورکې، خو ټیک تا خو ته خپل مال مطابق ورکې، پرسنټیج په لیاز سره ورکې. نو سرسایه ته ولې په ټول هغه غریب هم په غنمو ورکوي، ته هم په غنمو ورکوي، دا فرق ولې کوي؟ درېیمه خبره دا زموږ په معاشره کې چې کله هم موږ یو ځای ته لاړ شو، یو ځای کې نو هغه ځای کې که خیال وکړی وي نو جمع ولاړه وي یا دغه رنګې څه ځای کومن میجر مسله ده، نه امام ته صبر کو چې ورېږه امام را پاسې دویم رکعت به سره شریک شو. نه، حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي، بخاری شریف حدیث دی چې کله هم امام دې په کم حالت رالاند کا په سجده کې که په رکوع کې الله اکبر کا وسیده ورته ځي ساري کما دلته کې اکثر په صف کې ولاړی کړت کې دی ګوري سخته ګناه ده. او څلورمه خبره دا ده چې کله هم ماتا موز وکړو، حدیث شریف کې راځي الله رب العزت یو منادي आवाज کوي، څوک شته چې مانه وغواړي، څوک شته داسې چې مانه سوال وکړي، څوک شته چې دغه سوال قبول کم، څوک شته داسې چې دغه ضرورتونه پوره کم. ما تاسو چل کو په دغه ټیم کې تیښته کوم منډه کوم، په دغه ټیم د تیښتې منډې نه دی، دغه ټیم د سوال دی. نن سبا چې خلک په دې حالاتو کې راګیر دي، په تنګ دستۍ کې او په ګرانۍ کې راګیر دي، د هغې مین مسله دا ده موږ د الله رب العزت د در نه مخ اړولی، د الله رب العزت در به پرېښودی دی او بس په دې کې لګیا یو سوچونو باندې زموږ مسلې نه حل کېږي، په فکرونو زموږ مسلې نه حل کېږي، په پلانینګونو البته که معمولي پلان وکړي پای کې 80% چانس هم نشته، 20% چانس دی. ولې چې اکونومیک او فینانشل مسلې نن سبا خو ماشاءالله ډېرې ښکلې سې ورته سټرانګ روانې دي که نه، نو ځکه هغه هغسې کېږي نه. مسله به موږ ته څوک حل کوي؟ الله. نو الله ته متوجه شي او هر وخت الله رب العزت ته فریاد کوئ. مبارکې ورځې شپې دي په دې کې چې الله رب العزت په در باندې کې څه وغواړي خدای به درته درکړي. خدای پاک داسې کریم ذات دی د خپل در نه څوک تش لاس واپس کوي نه،
تشو لاسو باندې په قسم کاغه څوک واپس کوي خو په شرط دی کې چې ته د زړه د ویښ نه او د کومې نه وغواړې. الله رب العزت موږ تاسو په دې باندې توفیق را نصیب. واخر دعوانا الحمد